د ولی الله بله پوښتنه په دې ډول ده ولکه د جماعت په اول رکعت کې امام ثنا وایي موږ یې هم ورسره وایو که امام الحمدلله شروع کړه نو موږ دغه ثنا پرېږدو او که یې ووایو. مهرباني ښاغلی مفتي صاحب. ثنا په دغه وخت کې نه ویل کېږي. سبحانک اللهم که دې شروع کړې وه هلته امام قرأت شروع کړي په زور قرأت و نو بیا چې دې سبحانه په دغه ځای پاتې کېږي ځکه استماع یعنې غوږ نیول قرآن کریم ته دا فرض دی یا واجب دی او سبحانک اللهم ویل دا سنت دی. نو سنت چې دی دا وینې تر واجبو پورې پاتېږي لکه متابعت د امام چې دی واجب دی. اوس که چیرې دا شو مثلا امام سلام وګرځوي او تا اللهم صل اللهم بارک نه ویلې نو ته به سلام ورسره ګرځوې ځکه هغه سنت دی او متابعت امام چې دی دا واجب دی. په هندي کې راغلي دي صفحه د 1 جلد اول ويسكت المؤتم عن الثناء اذا جهر الامام هو الصحيح. وای مؤتم یعنی مقتدی دا به چپکیږي د سبحان کلام ویلو څخه هغه وخت چې امام جهر بالقراءت وکي د قرأت شروع کی او تا سبحان نه د خلاصه کړي نو ته به الله سبحانه چې په دغه ځای باندې پرېږدي. زه ته مننه کو ښاغلی مفتي صاحب.